الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ 11مه درسي حلقه ده. عنوان یې همدا چې آیا الله تعالی انسان ته ورته دی؟ د دې درس خلاصه دا ده چې اسلام موږ د الله تعالی د ذات د څرنګوالي په ارتباط له فکر کولو هم منع کړي او له بحث هم. دا ځکه چې انسان په خپلو ضعیفو حواسو او ادراکاتو نشي توانېدلی چې د الله تعالی ذات درک کړی شي. دا د هغه له مستوا نه ډېر لوړ دی. د هغه ادراکات محدود دي، ساحه یې هم ډېره تنګ. یوازې مجسم شان لیدلی شي، غیر مجسم شان نشي درک کولی. د درک محدودی هم یوازې مشهود ملموس او هغو شیانو پورې منحصر ده، محدود ده چې انسان یې لیدلی شي یا یې غږ اورېدلی شي، په د خپلو 5 حواسو یې درک کولی شي. هماغه څه چې د هغه د حواسو له دایرې بهر دی، د هغه له پېژندو عاجز دی. دا باید بل څوک ور معرفي کړي. نن که موږ په دې ارتباط بحث کوو، په حقیقت کې نه غواړو دې موضوع کې بحث وکړو، فقط د هغو کسانو سوالونو ته غواړو ځواب ووایو چې دې خلاف بل عقیده لري، هغه چې د الله تعالی د ذات په اړه بحثونه کوي، هماغه څه چې اسلام موږ ترې منع کړي او له دې هم د مسلمانانو ترمنځ د اختلاف راولاړولو یو لانجه جوړه کړه. فقط د هغوی سوالونو ته او بې محتوا نظریاتو ته غواړو ځواب ووایو. د انسان یوه لویه ستونزه دا ده چې پر غیبي شیانو باور کول ورته ګران دی. هغه شی ژر مني چې په خپلو حواسو سره احساس کړي، په خپلو سترګو سره یې وګوري، په خپلو غوږونو سره د هغه غږ واوري، ورته مجسم دا زر مني، ورباندې باور هم کوي. هماغه څه چې یوازې د عقل په مرسته سړی کولی شي هغه درک کړي، په حواسو سره نه، یوازې په عقل سره، د هغه منل ورته ګران وي. او هغه که په غیبي شیانو باندې هم باور کوي، نو هماغه غیبي شیان له د مجسم ملموس او مشهود شیانو سره تشبیه کوي، د هغوی یو مجسم انځور خپل ذهن کې ترسیم کوي، له هغه نه وروسته ورباندې باور کوي. دا دوه د انسان لویې ستونزې دي. قرآن په همدې ارتباط په خپلې لومړۍ سوره کې البقره کې له فاتحې وروسته او د فاتحې په ځواب کې د آخري دعا چې موږ د فاتحې سوره کې لرو چې موږ مستقیمې لارې باندې هدایت کړي، او الله تعالی فرمایي چې همدا کتاب ستاسو د دې دعا ځواب دی، او په همدې کتاب سره تاسو مستقیمې لارې ته هدایت کړي. او قرآن په همدې ارتباط همدې لومړنیو آیتونو کې وایي چې په دې کتاب یوازې هغه څوک باور کولی شي، منلی شي چې په غیب باور کولو ته چمتو وي. یعنې شته شیان یې یوازې په هغو دایره کې محدود او منحصر کړي نه وي چې په سترګو لیدل کېږي، په غیب باندې هم باور ته چمتو وي. یؤمنون بالغیب، چې په غیب ایمان راوړلو ته چمتو وي، دا ظرفیت او وړتیا لري. هغه کولی شي دا کتاب د هغه لپاره لارښود شي.
یعنی یو د هغه ضروري صفاتو او وړتیاو چې باید انسان یې په ځان کې تابع کړي او ولري، هغه په غیب باندې ایمان دی چې له دې لارې کولی شي بیا په قرآن باندې باور وکړي. قرآن د هغه چا لارښود نشي کېدلی چې هغه په غیب ایمان راوړو ته چمتو نه وي. دا ظرفیت نه لري، دا وړتیا نه لري، یوازې غواړي مشروط شیان ومني، هماغه چې په خپلو حواسو سره درک کولی شي. خو حقیقت دا دی چې د عالم دومره خور دی چې انسان د وړې برخې په ارتباط معلومات لري او بس. لکه په یو لویه صحرا کې یو سکه چې پرته دی، د همدې لویې صحرا فقط د یوې سکې په اندازه شانو باندې پوهېدلی شي او له هغه نه اخواته نه. هغه هم یوازې هغه شیان چې مادي مجسم وي او دی په خپلو سترګو وګوري یا په خپلو حواسو سره درک کړی شي. د عالم ستره برخه د ده له حواسو نه بهر ده. د هغو شیانو په پوهېدو او پېژندو کې دا عقل ته ضرورت لري، یوازې په حواسو باندې نشي درک کولی. قرآن په همدې ارتباط د بني اسرائیلو په ارتباط فرمایي چې هغوی موسی علیه السلام ته وویل ستا بلنه یوازې هغه مهال منو چې ستا رب په خپلو سترګو وګورو، تر څو هغه رب چې ته موږ وربلې په خپلو سترګو ونه ګورو ستا په خبره باندې باور نه کوو. د بني اسرائیل یوه ستونزه همدا وه، هماغه چې انسانان یې په طبیعي توګه لري یو ستونزه. هغوی هم موسی علیه السلام ته په واضح قاطع الفاظو وویل چې ستا خبره یوازې په هغه صورت کې منو چې ستا رب په خپلو سترګو وګورو. همدا راز بني اسرائیل چې کله له مصر نه ووتل، فرعون لښکرو تعقیب کړه، بهر لار ورته پرانستله، دوی وژغورل شو، د فرعون لښکرې ټول غرق شوې. د داسې یو قوم له څنګه تېرېدل چې بتان یې لمانځل. فوراً یې موسی علیه السلام ته وویل چې موږ ته هم دغسې یو معبود وټاکه چې په خپلو سترګو یې ګورو. د هغه غایب خدای یو تمثیل چې پخوا کې بیا اعتکاف کوو، په خپلو سترګو یې ګورو او هغه زموږ او د خدای ترمنځ واسطه وي. فوراً یعنی د انسان دا یو کمزورتیا ده، غایب خدای نشي منلی، په ډېر تکلیف سره یې مني، د ډېرو دلایلو نه وروسته یې مني. ملموس خدای غواړي چې په سترګو لیدل کېږي، یا په سترګو لیدل شوو شیانو څخه ورته او نږدې، یا همداسې یو تصویر ورته وایستلی شي، یو انځور ورته جوړ شي د هماغه غایب معبود چې له موجود شیانو سره ورته وي، بیا یې مني. همدغو یهودانو په بایبل کې تحریف وکړ او ویې لیکل چې خدای آدم علیه السلام د ځان په څېر جوړ کړ، یعنی چې خدای دغسې دی کټ مټ لکه آدم علیه السلام، او الله تعالی آدم علیه السلام په داسې یو شکل کې صورت کې جوړ کړی چې الله ته ورته دی، دواړه سره ورته. تفاوت یوازې په دې کې چې هغه خدای ده او دا آدم، نور هر څه سره ورته، سترګې، لاسونه یې، قد یې، سر یې، پښې یې، هر څه سره ورته دي. تفاوت او توپیر صرف په دې کې دی چې هغه خدای ده او دا انسان. د خدای انځور د آدم علیه السلام په څېرې کې جوړ کړی، یو معروف رسام هنرمند دی، خدای هم انځور کړی ده او آدم علیه السلام هم، دواړه سره ورته، یو بربند، آدم علیه السلام بربند او په ځمکه پروت، او خدای د ملایکو په وزرونو باندې، او جامه یې مو راغوستې ده چې ځینې برخې ورته پټې کړي، نور کاملا سره ورته.
دواړو لاسونه یو بل ته سره اوږده کړي دي او هغه ګواکې الله تعالی د ګوتې له لارې آدم ته روح ورکوي. دا ډېر معروف انځور ده او د دې په کلیساو کې هم شته او په هر کور کې هم شته، د دې په موزیم کې هم پروت دی، په کلیسا کې هم تر سترګو کېږي. ټولو مشرکو قومونو خپل معبودان د انسان په څیره کې انځور کړي او جوړ کړي. بتان هم انسان ته ورته دي او قبرونو کې هم چې د هغوی کوم خدایان پراته دي انسانان دي خو مړه. مشرکو قومونو هم ټولو خدای انسان ته ورته انځور کړي، بوتې انسان ته ورته. او عجیبه لا دا چې اکثر یې هم مېرمنې، اکثر بتان چې مشرکین المنزل مېرمنې. قرآن هم همداسې فرمایي. کله یې د کوم انسان په اړه ویلي چې همدا خدای دی، یو انسان په باره کې ویلي چې دا همغه اصلي خدای ده، ځمکې ته راکوز شوی ده. د عیسی علیه السلام په ارتباط ځینو همداسې وویل، عزیر علیه السلام په ارتباط همداسې وویل، خدای دی ځمکې ته راکوز شوی د انسان په بڼه کې او بیرته تللی د اسمانونو ته. کله یې ویلي چې دا د خدای زوی دی، کله یې ویلي چې دا د خدای ځایناسته دی، کله یې هم ویلي چې دا د خدای د کورنۍ غړی دی. بني اسرائیلو د خپل ځان په ارتباط ویل چې زموږ قوم د خدای قوم دی، نازولی قوم، او له اسمانونو هم راکوز شوی ده، په موږ کې د اوږدې مودې لپاره میشت شوی. جنت یې هم زموږ لپاره پیدا کړی، نور ټول به دوزخ ته درومي، هغوی د دوزخ سوند مواد. جنت کې بني اسرائیل لپاره پیدا شو. متاسفانه په مسلمانانو کې هم داسې شرک وهلي او جال ځپلي خلک او ډله را پیدا شوه چې د اهل کتاب او مشرکینو تر اغېز لاندې الله تعالی انسان ته ورته وګڼل. هماغه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې قدم په قدم به د اهل کتابو تقلید کوئ، په خوب پسې به درومئ، حتی که هغوی د سمسارې سوري ته هم ننوتي تاسې به هم ننوځئ، نور خو پرېږدئ چې د هغوی سره به ورته یاستئ، ګام په ګام به په هغو پسې درومئ، څه چې هغوی کړي تاسو به یې مه کوئ. هماغه خبره یې وکړه چې هغوی به کوله. وی ویل الله تعالی انسان د ځان په څېر پیدا کړی. الله تعالی په بشپړه توګه داسې دی لکه انسان، دوه پښې لري، دوه لاسونه لري، ښی او کیڼ، لاسونه او پښې هم پنځه پنځه ګوتې لري، پښې پنډۍ لري او څادر او پردوګ لري، دوه سترګې لري. مجسم دی، مشخص دی، شتوالی یعنی تجسم. نن سهار هم د یو جناب ویډیو اورېدله، په ډېر زور شور سره خبرې کوي، چیغې هم د اشرف غني چیغو ته ورته او د چیغو په زور سره یې غوښتل خلک قانع کړي، د منطق په زور نه، د چیغو په زور. هماغسې هم چې اشرف غني به د دې لپاره چې د خپلو خبرو تایید له خلکو نه واخلي، چې مخکې ناستو، نو بیا به یې چیغو ته زور ورکړ. تاسو یو ولایت نسئ جوړولی، ما ټول افغانستان جوړ کړ که نه، جوړ مې کړ که نه، چیغې به یې کړلې، خلک به یې ورته ناستو، مجبوره کول به یې لاسونه وپکړي. دا هم همدغسې کاملا هغه ته ورته و، چیغې هم همدغسې. شیعه مرجع نوم یې ورکړ، شیعه ده او د مرجعیت مقام ته هم رسېدلی، خو سلفي شوی ده. د هغه مې همداسې وینا اورېدله چې په دې باندې ټینګار کولو چې ګواکې خدای کټ مټ انسان دی، بلا تشبیه، هر څه یې سره ورته دی.
اما بلا تکیف او بلا تشبیه، چې دا بلا تکیف او بلا تشبیه هیڅ ګټه نه کوي. چې ته د خدای نه داسې انځور جوړوې چې 2 لاسونه لري او لاسونه 5 ګوتې لري، 2 پښې لري، پښې 5 ګوتې لري، او ناسته پاسته هم د انسان په څېر، تګ راتګ هم د انسان په څېر، او مجسم دی. مګر دا بلا تشبیه کومه ستونزه حل کوي؟ سل ځله چې سړی بلا تشبیه وایي هېڅ ګټه نه کوي. اصرار په همدې چې خدای کاملا له هره پلوه انسان ته ورته ده، خو تفاوت یې فقط دې کې دی، توپیر په دې کې دی، کیفیت کې، چې هغه خدای ده او دا انسان. د دې غلط تصور او انګیرنې لپاره یې هڅه کړې چې داسې دلایل له قرآن او حدیث را پیدا کړي چې د دوی ناسم او جاهلانه دریځ ملاتړ وکړي. دې ته اهمیت نه ورکوي چې قرآن په صریح او پرېکنده الفاظو ورته وایي په دې پراخ عالم کې هیڅ خدای ته ورته نه ده، نه په ذات کې، نه په صفاتو کې، او نه په افعالو کې. په دې ټول عالم کې، آسمانونو او ځمکه کې داسې څه نشته چې له خدای سره شباهت ولري، مماثلت ولري، په خپل ذات کې یا په خپلو صفاتو کې یا په خپلو افعالو کې. په دې عالم کې خدای مثال نه لري، نظیر نه لري، سیال او ند نه لري. یعنی دغه لپاره څوک په دې ټول عالم کې مثال نشي موندلی، له هیڅ برخې، له هیڅ اړخې. په دې عالم کې داسې څه نشته چې په کوم صفت کې له الله تعالی سره ورته. قرآن په صریح الفاظ مشتمل دی: فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. د اسمانونو او ځمکې پنځونکی او پیدا کوونکی، هغه چې تاسو ته په خپله له تاسو جوړې پیدا کړي، جوړې پیدا کړي، او له څارویو هم جوړې، لکه څنګه چې تاسو جوړه پیدا کړي، نر ښځه، همداسې دا څاروي هم جوړه پیدا کړي دي، مذکر و مؤنث. په همدې کې تاسو خورئ، ستاسو د خورولو ذریعه او وسیله همدا ده، همدا جوړه نر ښځه چې پیدا کړي، همدا د دې باعث شي چې تاسو په دې عالم کې خواره شئ، نسل مو دوام وکړي. او هغه لیدونکی اورېدونکی ذات دی، هیڅ شی هغه ته ورته نه دی. په دې ټول پراخ عالم کې تاسو داسې څه نشئ موندلی چې الله تعالی ته دې په یو څه کې ورته وي، مثل دی، شبیه دی، هغه ته د نږدې او ورته، او هغه لیدونکی او اورېدونکی، سمیع او علیم دی. د اسمانونو او ځمکې کلیان یې د ده دي، چاته چې وغواړي روزي پراخوي او تنګوي، یقینا چې هغه په هر څه ښه پوه دی. د دې مبارک آیتونو اساسي مطالب او لارښوونې دا دي: الله تعالی د ځمکې او اسمانونو خالق او پیدا کوونکی، په داسې حال کې چې د دې شیانو خالق او پیدا کوونکی وو، او په څنګ کې بل هیڅ څوک او هیڅ نه و، دی خالق، له ده پرته بل څه نه و، د لومړي ځل لپاره د عالم هغه پیدا کړ. یعنې دی خالق دی، او دا ټول هر څه چې تاسو په عالم کې ګورئ هغه مخلوق دی. یو اساسي توپیر هم ده، په دې عالم کې به تاسو داسې څه ونه مومئ چې هغه د مخلوق نه وي، او هر مخلوق طبیعي ده چې باید یو خالق او صانع ولري. عقل هم دا حکم کوي، ممکن نه دی چې یو شی موجود وي او خالق دی ونه لري.
موږ که دغه خالق او صانع لیدلی که نو یې لیدلی په دې باندې پوهېږو چې یو شی مخته راغی وایو چې عقل مو حکم کوي که هغه خالق موږ لیدلی یا نه مو یې لیدلی دا عقل هم راته وایي چې دا حتما یو پیدا کوونکی لري کتاب لاس ته راشي نو وایو چې حتما دا یو لیکونکی لري چې پاڼې اړوو وایو چې حتما دا چا چاپ کړی نه مو هغه لیکونکی لیدلی ده او نه هم د دې کتاب چاپونکی دا کتاب په خپله موږ ته شهادت راکړي چې دا یو لیکونکی لري کمپیوټر مخ ته پروت ده وایو چې دا حتما یو پیدا کوونکی لري یو صانع لري ماهر په ډېرو شیانو پوه او په اوسپنې هم پوه پلاستیک باندې هم پوه او علم لري پوهه لري ممکن نه دی چې د انسان مخې ته د یو مخلوق پروت وي او له دې د انکار وکړي چې دا یو خالق او صانع نه لري یو توپیر اساسي د خدای او د مخلوق همدا ده خدای ازلی و ابدي دی پیدا شوی نه دی له منځه نه ځي اما مخلوق ټول خالق لري یو توپیر اساسي هم ده الله تعالی داسې خالق دی چې دغه په څنګ کې هېڅ څه نه و او دا ټول چې تاسو په سترګو ګورئ اسمانونو ځمکې کې او ستورلیکو کې کهکشانونو کې دا ټول پیدا شوي نه ځمکه وه او نه اسمان او نه د ځمکې او اسمان هېڅ انسانان او حیوانات یې جوړه پیدا کړي داسې چې دا ټول انسانان او حیوانات نه وو پیدا شوي تر دوی وړاندې ځمکه او اسمانونو پیدا کړل د انسانانو او حیواناتو تر پیدا کېدو وړاندې اسمانونو او ځمکه پیدا کړل د دوی د نسل د بقا او دوام لپاره یې جوړه پیدا کړل دا ژوي داسې دي چې مور پلار ته ضرورت لري له دې نه پرته نه پیدا کېږي او په خدای چې موږ باور لرو هغه پیدا شوی نه دی نه پلار لري نه مور که څوک ترې پیدا شوي دی او نه دی له چا پیدا شوی دا هم د خدای او د مخلوق ترمنځ یو لوی توپیر دی موږ چې انسان وګورو نو پوښتنه کوو چې پلار یې څوک ته مور یې څوک طبیعت هم دا ده دا یو ژوی پیدا شوی یو ژوی باید حتما له مخکې نه یو ژوی ولري چې هغه پیدا شوی بې له مخکني ژوي او حیات د ژوندون او د حیات امکان نشته یو ژوی باید وي چې له هغه نه دا نوی ژوی پیدا شوی دا لړۍ باید تر هغه وخته پورې دوام وکړي چې انسان نه و او پیدا شوی همدا د دوی د نسل د تکثیر او زیاتېدو وسیله ده په ځمکې او اسمانونو کې هیڅ شی د الله تعالی په څیر او مثل نه دی هر چا چې تاسو ته وویل چې خدای د دغه مخلوق په څیر دی دروغ یې ویلي خبرې په دیوال ووایي د قرآن د صریح آیت خلاف د عقل خلاف مخلوق خدای کېدای نشي او خدای د مخلوق په څیر کېدای نشي مخلوق د خدای په څیر نشي کېدای هیڅ په هیڅ کې له الله تعالی سره ورته والی نه لري د الله تعالی د مثال هم نشته ځکه الله تعالی خالق دی او دا نور ټول موجودات مخلوق دي ژوندي مخلوقات پیدا کیږي زیږول کیږي او نور زیږوي جوړه پیدا شي په داسې حال کې چې الله تعالی فرد واحد دی احد دی یوازینی دی یو له څو نه ده بلکې یوازینی ده نه له چا پیدا شوی او نه څوک ترې زیږېدلی نه پلار لري او نه زوی سیال او ند هم نه لري دلته ویل شوي چې د ده مثال ته ورته څه نشته یعنی که ته په خپل ذهن کې یو شی تصویر کې
یو انځور ځان ته جوړ کړي د خدای په ارتباط، نو دا انځور به داسې چې دغه مثل به پیدا نه کړي. خپله د الله تعالی ذات خو پرېږده، د الله تعالی لپاره د یو مثال هم چې ته په خپل ذهن کې انځور کې دې ته ورته مخلوق به هم تاسو پیدا نه کړي. یعنې توپیر دومره ده د الله او د مخلوق ترمنځ چې له هیڅ زاویې هم مخلوق خدای ته ورته نه ده او خدای مخلوق ته ورته نه. په دې ټول عالم کې، په دې پراخ کائنات کې، په ټولو موجوداتو کې داسې څه نه مومو چې الله تعالی ته دې ورته شبیه دي. د یوه شي مثال په حقیقت کې د هغه شي تخمیني او تقریبي انځور او تصویر دی. د یو شي مثال چې موږ بیانوو دا یو تخمیني انځور ده چې د هماغه شي د پېژندلو لپاره کارول کېږي. کله چې د یو شي د اصل او حقیقت ادراک ممکن نه وي، نو د مثال پر راوړلو سره هغه تشریح او توضیح کېږي. خو د الله تعالی په اړه نه د مثال راوړل ممکن دي او نه مثال او مثل شته. د آیت په پای کې ویل شوي وهو السمیع البصیر، او دی لیدونکی او اورېدونکی دی. یعنی الله تعالی هغه خبرې اوري چې د ده په ارتباط کېږي. خلک چې د الله تعالی په ارتباط، دغه د ذات په ارتباط کوم تصور له ځان سره لري، الله تعالی له دې نه خبر دی. څه چې وایي دا اوري. او د همدې پراخ او جامع او کامل علم له مخې وایي چې په دې ټول عالم کې خدای ته ورته شی نشته. په دې آیات کې داسې نه دي ویل شوي لیس مثله شی، ده ته ورته شی نشته، بلکې ویل شوي لیس کمثله شی، د ده مثال ته ورته شی نشته. معنی دا ده چې نه یوازې د الله تعالی د ذات د کیفیت ادراک ممکن نه دی، بلکې دا هم ممکنه نه ده چې د الله تعالی د ذات او ذاتی صفاتو د کیفیت په اړه تخمینی او تقریبي تصویر هم ولرو. نو لازمه ده له هر هغه تعویل او توجیه په کلکه ځان وساتو چې د مخلوقاتو سره د الله تعالی تشبیه پکې وي. که د الله تعالی د ذات د کیفیت په اړه بحث ضروري وای او د انسان لپاره ادراک امکان درلودی، نو الله تعالی به په خپله په پوره صراحت او وضاحت سره د خپل ذات په ارتباط په قرآن کې بحث کړی او په څرګندو الفاظو به موږ ته ویلي چې الله تعالی څنګه جوړښت لري. نعوذ بالله. اما موږ په ټول قرآن کې یو ځای کې همداسې مورد نه مومو چې هلته دې د الله تعالی د ذات د کیفیت په ارتباط بحث شوی. په ټول قرآن کې له اول تر اخره پورې هېڅوک به داسې ځای ونه شي په ټول قرآن کې چې هلته بحث د الله تعالی د ذات په ارتباط دی. د الله تعالی د شتون په ارتباط بحث شوی ده، د الله تعالی د نعمتونو په ارتباط بحث شوی ده، په دې ارتباط بحث شوی ده چې دلایل یې وړاندې کړي دي چې د هغه له مخې نه موږ متیقن کړي چې یو ذات شته چې د عالم یې پیدا کړی او اداره کوي. ډېر جامع دلایل، ډېر قاطع دلایل قرآن وړاندې کړي. که د قرآن ټول هغه آیاتونه راغونډ کړو چې د الله تعالی د اثبات لپاره په قرآن کې راغلي، یو ضخیم کتاب ترې جوړېدی شي. اما د الله تعالی د ذات په ارتباط په ټول قرآن کې یو آیت هم نه مومو چې بحث د الله تعالی د ذات په ارتباط. موضوع همدای، عنوان همدای چې الله تعالی ذات موږ ته معرفي کړي او په هماغه تسلسل او لړ کې آیتونه راغلي او د الله تعالی د ذات معرفي په ارتباط قطعا په ټول قرآن کې نشته. په روایاتو کې هم تاسو دا ونه مومئ چې د الله تعالی د ذات په ارتباط بحث شوی.
تر هغه ځایه پورې چې ما روایات مطالعه کړي سوای سته مې لوستلی یو ځای به هم تاسو داسې ونه مومئ چې هلته د الله تعالی د ذات په ارتباط بحث شوی او صحابه دي د پیغمبر علیه السلام نه د الله تعالی د ذات په ارتباط پوښتنه کړې ځینې داسې راځي چې ډېر محدود و کم دي چې له هغه نه انسان ته همدا انتباه کېږي اما دا چې پیغمبر اسلام فرمایي چې پام کوئ د الله تعالی د ذات په ارتباط فکر مه کوئ بحث مه کوئ د الله تعالی د نعمتونو په ارتباط بحث وکړئ د آیت دوامه برخه چې وایي وهو السمیع البصیر دی اوریدونکی لیدونکی دی دا په ګوته کوي چې که څه هم انسان ته د سمع او بصر صفات ورکړل شوي انسان هم سمیع دی بصیر دی اوري او ویني خو بیا هم په دې موجوداتو کې داسې څه نشته چې د الله تعالی سره ورته او شبیه سره له دې چې انسان هم سمیع او بصیر دی هماغسې لکه چې الله تعالی سمیع او بصیر دی دا د سمیع او د بصیرت صفت په انسان کې هم شته محدود د ده له ظرفیت سره برابر اما سره له دې هیڅ الله تعالی ته ورته نه دی یعنې هغه څوک چې وایي دا د انسان سترګې لري نو له همدې نه څوک لاړ شي دې لوري ته چې نو خدای هم سترګې لري سره له دې چې الله تعالی سمیع او بصیر او دا صفت په انسانانو کې هم شته اما سره له دې خدای انسان ته ورته نه ده او انسان خدای ته ورته نه ده یعنې دا صفات د دې باعث نه شي چې تاسو مغالطې کې پرېوځئ او خدای له انسان سره تشبیه کوي خدای مثل او مثال نه لري د یو څه د پېژندلو طریقه یې دا ده چې مستقیما د هماغه شي د ذات د کیفیت په اړه معلومات تر لاسته راوړو او ویې پېژنو او یا دا چې د مثال او سیال له لارې هغه وپېژنو او بل ته معلومات ورکړو یا هغه ته ورته یو شی تا د ده د ذات په ارتباط هم پوه کړي چې هغه څنګه ده اما موږ په ټول عالم کې داسې څه نه ګورو چې هغه د خدای ته ورته وي او له همدې لارې د موږ الله تعالی وپېژنو الله تعالی نه سیال لري او نه مثال انسان هم علم لري انسان ته ویل شو علیم دی پوه دی هماغسې چې الله تعالی په ارتباط وایي چې علیم دی اما انسان په خپل علم کې هم الله تعالی ته ورته نه دی د انسان علم ټول کسبي دی تجربې سره زده کوي له بلې زده کوي اما د الله تعالی علم ذاتي دی یعنې سره له دې چې دا صفت په انسان کې هم شته خو د دې معنا دا نه ده چې خدای او انسان سره ورته دی د الله تعالی علم ذاتي دی په ماضي پوهېږي په مستقبل پوهېږي لرې او نږدې ورته یو شی دی غایب او مشهود ورسره یو دی اما د انسان علم محدود دی توپیر لري اکتسابي دی له بلې زده کوي اول کې بې علمه پیدا کېږي ورو علم زده کوي آخر کې همداسې بې علمه شي لکه په د ماشومتوب په وخت کې چې بې علم علم هم محدود دی زماني پلوه هم محدود دی زړه داسې مرحلې ته ورسېږي چې بیا څه چې پوهېدو په هغه باندې هم نه پوهېږي له دې پلوه هم انسان خدای ته ورته نه دی دا باید د دې باعث نه شي چې تاسو خدای له انسان سره تشبیه کړئ یا انسان خدای سره تشبیه کړئ او قرآن فرمایي فلا تضربوا لله الامثال ان الله یعلم وانتم لا تعلمون النحل 4 آیات الله ته مثالونه مه بیانوئ یقینا چې الله پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ په داسې حال کې چې قرآن خپله چې الله تعالی را لېږلی په دې کتاب کې الله تعالی نه دی ویلي چې د الله لپاره کوم مثال نه دی بیان کړی د ځان لپاره کوم مثال نه دی بیان کړی نو تاسو هم له دې نه ډډه وکړئ علیم خدای چې په هر څه پوه دی
او دا ټول عالم هغه پیدا کړي، ټول عالم په ارتباط هغه کامل علم لري. هغه تاته وایي چې په دې ټول عالم کې دته ورته شی نشته. تا هم له دې ډډه وکړه او خدای ته مثالونه مه بیانوه. د قرآن دا مبارک آیات موږ ته لارښوونه کوي چې الله تعالی د دې عالم له هیڅ څه سره باید تشبیه نه کړو او هیڅ څه د ده مثل او مثال ونه ګڼو. موږ نه داسې شی پېژنو او نه یې مومو چې د الله تعالی په څېر او هغه ته ورته وي. دا او د قرآن ګڼ شمېر نور آیاتونه په ډېر قاطعیت او پرېکنده توګه وایي چې په ټول عالم کې الله تعالی ته ورته شی نشته. نه کوم څه په خپل ذات کې الله تعالی ته ورته دي، نه په صفاتو او افعالو کې. نه انسان په ذات، صورت، افعال او صفاتو کې الله تعالی ته ورته دی او نه الله تعالی انسان یا کوم بل مخلوق ده. الله تعالی اوري، خو د دې اورېدو معنا دا نه ده چې الله تعالی زموږ رب زموږ په څېر دوه غوږونه لري. دا مهمه موضوع ده. نه په روایاتو کې دا مومو چې الله تعالی د غوږ په ارتباط سره راغلی، د سترګو په ارتباط سره راغلی دي. ویل شوي دي چې هغه هم برابر شو، په خپل ځای کې ورباندې بحث کوم. اما د غوږ په ارتباط اصلا په روایاتو کې یو حرف هم نه دی راغلی. خدای سمیع دی، اما موږ ته الله تعالی خپل ذات داسې نه دی معرفي کړی چې هغه زموږ په څېر دوه غوږونه لري. زموږ او د الله تعالی د سمع او اورېدو د صفت په ارتباط هم توپیر دی، فرق دی. هغه ټیټ او جګ غږ اوري، لرې او نږدې غږ ورته ورته دی. په خوب کې هم چې ته څه وایې هغه الله تعالی یې ګوري، هغه الله تعالی یې اوري. په زړه کې دې هم چې څه تېرېږي الله تعالی یې اوري. یعنی چې زما او د الله تعالی د اورېدو په ارتباط هم ځمکه او اسمان توپیرونه دي. په دې کې هم انسان له خدای سره ورته نه دی او خدای له انسان سره ورته نه دی. الله تعالی علیم دی، خو د الله تعالی علم د انسان د علم په څېر نه دی چې زده کړې او تعلیم او تعلم ته ضرورت لري او له دې لارې علم ترلاسه کړي. موږ نه د ماضي له هغو پیښو خبر یو چې په خپله مو نه دي لیدلي او یا له بله مو نه دي اورېدلي او نه د مستقبل په پیښو پوهېږو. د دې پردې تر شا نه پوهېږي څه دي، د دیوال تر شا نه پوهېږي څه دي، په دې نه پوهېږي چې یو شېبه وروسته به څه کېږي. اما الله تعالی داسې نه دی، هیڅ حجاب یې مانع کېدلی نه شي د لیدو. ماضي او مستقبل هغه ته یو شان دی. او یعنی موږ په اورېدو کې هم، په لیدو کې هم، په علم کې هم سره لري چې دا صفات الله تعالی لري، اما په هیڅ څه کې زموږ دا صفات الله تعالی ته ورته نه دي. که انسان او ځینې حیوانات داسې دي چې دوی سترګې لري، نو داسې هم شته چې یوه سترګه لري، او داسې هم چې ډېرې سترګې لري. داسې هم شته چې په خپل ټول بدن او د بدن په ټول پوستکي سره لیدل کوي. انسان په دوه سترګو ګوري، د شاتو مچۍ په سلګونو سترګې لري، یوه نه په سلګونو، هره زاویه کې یو سترګه لري. هماغه لاره ثابتې سترګې لري. موږ متحرکې سترګې لرو، هغه ثابتې سترګې لري. دا کار چې زموږ یوه متحرکه سترګه کوي، د هغوی بېلې بېلې سترګې یې کوي، ورته مختلفو زاویو کې ورته لیدل کوي او دماغ ته انتقالوي. امیب داسې دی چې په ټول پوستکي سره لیدل کوي، هره خوا ګوري. خو الله تعالی له دغو مخلوقاتو نه یوه سره هم ورته نه ده، په لیدو کې هم. د مخلوق خصوصیات دا دي، نو پیدا شوی او په پای کې هم له منځه ځي، وړي ستر کېږي،
تر یو حده پورې درومي بیرته زوال پیل کیږي او نیست کیږي. خالق او صانع لري. موږ په ټول دې عالم کې داسې شی نشو پیدا کولی چې هغه د صانع ونه لري، خالق ته ونه لري. حالت یې بدلیږي را بدلیږي، یو حال نه پاته کېږي. هر څه چې دی که اوسپنه ده حالت یې بدلیږي، انسان هم دی حالت یې بدلیږي، د پیدایش نه بیا تر مرګ پورې مختلف پړاوونه پلي کوي. ټول مخلوقات داسې دي چې حالت یې بدلیږي را بدلیږي. مرکب دی، اجزا لري. اجزا یې تر ده مخکې دي، اولې اجزا پیدا کېږي بیا دی. دا تعمیر له خښته جوړ شوی او دا تعمیر په خپله موږ ته وایي چې اول مې خښته پیدا شوي بیا زه پیدا شوم. تجزیه هم چې بیرته په خښته باندې تجزیه کېږي. د مخلوق یو صفت همدا دی، مرکب اجزا لري. اجزا یې تر ترکیب مخکې، تر ده د دا اجزا مخکې پیدا شوي. د مکان او زمان تابع دي، ترې وتی نشي، ترې مستغني کېدی نشي. باید حتما یو مکان اشغال کړي، حتما له یو ځای نه بل ځای ته د رسېدو لپاره باید یو موده طی کړي. په مطلقه توګه دې ته محکوم دی، له دې تښتېدلی نشي، له دې فرار نشي کولی. جسم لري، مرکب دی، اجزا یې تر ده وړاندې پیدا شي. مکان نیسي، د یوه ځای بل ته د تلو لپاره وخت ته ضرورت دی. او دې ته ورته ګڼ شمېر نور ځانګړتیاوې لري. الله تعالی په دې ټولو خصوصیاتو کې له مخلوق سره شباهت نه لري. په دغو کې له مخلوق سره تشبیه کول د قرآن د دغو صریح آیاتونو خلاف عمل دی، جسارت دی چې څوک په دغو صفاتو کې مخلوق له الله تعالی سره تشبیه کړي یا الله تعالی له مخلوق سره تشبیه کړي. که څوک وایي الله تعالی په کرسۍ باندې داسې کښېنستی لکه انسان چې کښېني، دروغ یې ویلی دي، جسارت یې کړی دی او خدای له مخلوق سره تشبیه کړي. که څوک وایي چې الله تعالی له وم آسمان لومړي آسمان ته داسې راکوزېږي لکه انسان چې راکوزېږي له لوړو نه، خدای له انسان سره تشبیه کړی. که څوک وایي چې الله تعالی دغسې یو عرش ته ضرورت لري لکه پاچا چې په تخت کښېني، دروغ یې ویلی دی او خدای له انسان سره تشبیه کړی. او که څوک وایي چې الله تعالی دغسې یو کرسۍ لري لکه د یو ملک پاچا او جمهور رئیس د خپل اقتدار په کرسۍ کښېني، نو خدای له مخلوق سره تشبیه کړی. نه یې عرش د ځمکې د عرش په څېر ده او نه یې کرسۍ د ځمکې د کرسۍ په څېر ده. همداراز پیغمبر علیه السلام موږ ته فرمایي د الله تعالی د ذات په اړه فکر مه کوه، د نعمتونو په اړه یې فکر وکړه. خو متاسفانه دغه ډلې چې هڅه یې کړې ده خدای له مخلوق سره له انسان سره تشبیه کړي، هغه هم له بل مخلوق سره نه، یوازې له انسان سره. د دغو ټولو نصوصو مخالفت ته یې ملا تړلې او د الله تعالی په اړه داسې څه وایي چې له هغه انسان ته ورته خدای جوړوي. پښې یې څنګه او څو دي، ګوتې یې څو دي، سترګې یې څو دي، پر عرش باندې استوا څنګه ده، د اوسېدو ځای یې چیرې دی، دې ته ورته خبرې کوي. همدا یې د بحث اساسي موضوع دی او د چغو په زور یې په نورو باندې مني، استدلال او منطق په زور نه. راشه یو دلایلو ته هم لږ ځیر شو چې دا ډله ورباندې استناد کوي. د دوی یو مستند د استناد وړ روایت دا دی، له ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی که چا بل څوک وهلو نو باید پر مخې ونه وایي او داسې څه ونه وایي چې الله تعالی د ستا
او تا ته د ورته کس مخ تور کړي، د تا مخ دې توري او د چا مخ چې تا ته ورته دغه دې توري. دا خبره دې نه کوي، په مخ دې نه وایي او داسې خبره دې نه غته نه کوي. ځکه الله تعالی آدم علیه السلام د ده په بڼه او شکل کې پیدا کړ. په روایت کې ځکه راځي چې خلق آدم علیه السلام على صورته فإن الله عز وجل خلق آدم علیه السلام على صورته. نو یقینا چې الله تعالی آدم پیدا کړی د خپل صورت، د همدې په صورت. الفاظ داسې دي، معنا یې داسې، تعطل لفظي معنا یې دا د چا په صورت دې کې هغوی مغالطه کړې ده، قصداً که اشتباهاً داسې توجیه کړې چې ګویا کې الله تعالی آدم علیه السلام د ځان په صورت پیدا کړ. په داسې حال کې چې دلته اصلاً بحث د الله تعالی د ذات په ارتباط نه ده، بحث د دوه کسانو ترمنځ د شخړې او د نزاع ده. یو بل باید په مخ ونه وایي، پیغمبر اسلام دا سپارښتنه کوي، او د هغه مخ ته دې هم بدرد نه وایي، ځکه دا بدرد ویل په اصل کې د خپل جد د پلار په ارتباط بدرد ویل. هماغه آدم علیه السلام ستا جد ده او دا کس هم د هغه په صورت کې پیدا شوی دی. دې مخ او د ستا د جد مخ یو رنګ ده، او ته اوس ده ته وایې چې ستا مخ دې توري، ستا د هغه جد مخ دې توري چې مخ یې ستا په څېر ده. د آدم علیه السلام مخ دې ته ورته و، همدا کس چې ورسره جنګ لري، شخړه لري، او بدرد ورته وایي، د مخ په ارتباط یې بدرد وایي. ستا د جد مخ هم دې ته ورته و. الله تعالی ستا جد هم داسې پیدا کړی که دغه ورور چې دی اوس ورسره نزاع لري او د هغه په ارتباط بدرد وایي، غواړي چې په مخ په څپېړه ورکړي او د مخ په ارتباط هم دغسې اظهارات کوي. ستا د جد مخ او د دې کس مخ سره ورته دی. اصلاً ته خپل جد ته ښکنځلې کوي، دا ستا ورور ده. د امام بخاري یو استاد او هغه چې له هغه نه روایات ډېر ترلاسه کړي دي، حمیدي، یو له مهمو شخصیتونو او محدثینو له تبع اتباع یې ډېر روایات ترلاسه کړي، هغه هم دا روایات راخیستی. اما امام بخاري دا روایات له دنه نه دی راخیستی. بخاري، مسلم، ابو داود، ترمذي، نسائی، ابن ماجه د ټولو له دې مهم او مشهور محدث روایات ترلاسه کړي. اما امام بخاري له خپل استاد دغه پورتنی روایت نه دی را نقل کړی. د دې روایت مفهوم کاملا واضح دی. که څوک په صفا سینه، شفاف زړه دې روایت مخې ته زنګون ووهي او په مفهوم یې وغواړي پوه شي، نو کاملا واضح دی. د ابهام هېڅ ځای هم کې نشته. دلته اصلا بحث ته د دوو کسانو ترمنځ چې نزاع او شخړه رامنځته شوې ده، او پیغمبر اسلام هغو ته سپارښتنه کړې چې که کله هم ستاسو د دوو ترمنځ شخړه را پیدا شوه، نو دا باید مراعات کړئ چې په مخ یې مه وهئ، یو ناروا دی په مخ وهل. او وجه هم دا ده چې کله د دوو کسانو ترمنځ نزاع راپورته کېږي، نو د مقابل لوري نفرت او غضب او کرکه، دشمني او عداوت د هغه په سیمه او څېرې مخصوصا په سترګو کې راڅرګند شي، او د دې بل لوري توجه هم د هغه مخ ته وړي. د همدې لپاره هغه ته وایي چې سترګې به دې وباسم، ړوند شي، دا سپېره مخ دې رانه لرې کړه، کرکه در لرم ستا له دې څېرې نه، د سیما نه، ټول همدا متوجي مخه ده. ځکه د هغه دا کرکه او نفرت او دشمني او عداوت هم د هغه په سترګو کې څرګندېږي، د هغه په مخ کې څرګندېږي، تنده یې ترې وځي، سترګې رډې رډې راوځي، غوسه یې دا غوسه یې ټوله په دې څېرې کې څرګنده شي. او هغه هم چې کوم عکس العمل شي هم دې ته مخ دې توجه کوي. همدې لپاره ورته وایي سترګې به دې راوباسه، ړوند شي، مخ دې تور، سپېره مخ دې لرې کړه، ټول مخ دې متوجه. پیغمبر اسلام دا سپارښتنه کړې چې دا مخ باندې به نه وایي، یو او د مخ په ارتباط به بدرد نه وایي.
ځکه ستا د جد مخ همدغسې لکه د دې همدا چې تا سره په دښمني لګیا د اوس لانجه کې ورسره ښکېلې دې ته ورته یقینا که څوک د پیغمبر اسلام په دې سپارښتنه باندې عمل وکړي د ډېرو لانجو مخنیوی کېدلی شي د ډېرو فتنو مخنیوی کېدلی شي اما متاسفانه د دې په ځای چې په دغه جهاد باندې سړی ترکیز وکړي ځي له دې نه یو غلط مفهوم اخلي د خپل غلط دریځ د توجیه لپاره د دې لپاره چې خپل د موقف او نظر ثابت کړی سي بیا له دې نه دغه معنا اخلي مغالطه تحریف امام ابن حبان د همدې روایت په ارتباط د ابو حاتم وینا رااخلي او وایي چې ابو حاتم وویل چې په دې سره د مضروب مخ مراد دی هغه چې وال کېږي دغه مخ مراد دی چې د آدم علیه السلام مخې له هغه سره تشبیه کړی د مضروب له مخ سره تشبیه کړی نه د الله تعالی له مخ سره بلکې دا صورته کې ضمیر راجع کېږي هماغه مضروب ته چې د مخ ته د غوړ سپېړه ورکړي هغه ته نه الله تعالی ته او حقیقت هم همدا دی دا یو مغالطه ده تحریف ده په کلام کې اصلا له دې نه دا خبر راایستل کېدلی نشي دلته بحث د الله تعالی د ذات په ارتباط نه ده د دوو کسانو ترمنځ جګړه ده او ضمیر به هم ځي هماغه کس چې د لانجې کې ښکیل ده او دا یې غواړي چې په دا مخ ورته سپېړه ورکړي د دې بل دلیل دا ده چې بل روایت دا ده ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل الله تعالی آدم علیه السلام په خپل صورت پیدا کړ په خپل صورت پیدا کړ یعنی هغه خاص صورت چې د آدم علیه السلام په هغه صورت کې پیدا کړ اما دوی متاسفانه له دې هم داسې اخیسته چې ګواکې د الله تعالی خپل ځان سره ورته صورت یې ورته ورکړی د دې روایت وروستي الفاظو ته له پام پرته دا خبره کوي که لږ دا وروستي مطالب په پام کې ونیسي نو قطعا به دا خبره ونه کړي وایي چې قد شپېته ګزه د آدم علیه السلام هغه توضیح کوي صورت یې ما خپل صورت و او قد یې هم شپېته ګزه جګوالی کله چې پیدا کړ ورته ویې ویل ولاړ شه پر هغو فرشتو سلام واچوه چې هلته ناست دي او واوره چې ستا د سلام څه ځواب درکوي همدا به ستا او ستا د اولاد سلام او ځواب یې ته لاړ شه په هغو سلام واچوه السلام علیکم ورته ووایه منتظر پاتې شه هغه ته هغوی تاسو څه ځواب درکوي تا ته نو ستا سلام ستا او ستا د اولاد سلام به هم دغه یې ځواب یې هغه چې فرشتې ورکوي نو هغه لاړ او په دې فرشتو باندې سلام واچوه او ویې ویل چې السلام علیکم هغوی ورته ویل السلام علیک ورحمت الله په تا د سلام یې او د الله تعالی رحمت دی په تا باندې دا رحمت الله علیک دی ورباندې اضافه کړه یعنی چې ستا او د ستا د اولاد سلام به دې ته ورته یو سلام اچي یا بل به یې ورباندې اضافه کړي تحیه یې باید تر دې نه هم غوره وي لږ تر لږه هماغسې لکه چې ده ته ویل شوی په کومو الفاظو چې ستا درناوی وشو تر هغه نه په ښه الفاظو د مقابل لوري درناوی وکړه حتی که هغه کافر هم وي ځواب به یې تر هغه نه غوره وي یا لږ تر لږه به ځواب هماغسې لکه چې هغه درته ویل لږ تر لږه به هم دومره السلام علیکم یې ورته اما اصلي هماغه دی چې فرشتو آدم علیه السلام ته ښودلی هر څوک چې جنت ته ننوځي نو د آدم علیه السلام په څیر به وي دا ټول خلک به همداسې درومي د قیامت په ورځ هم جنت ته داخلیږي د مسلمان اولاد
چې صورت به هم د آدم علیه السلام ته ورته او قد هم همدومره. دا قد ورځ په ورځ راکم شوی ده. اصلي 80 ګزه ورو ورو دا قد راکم شوی ده. اما د قیامت پر ورځ به جنت ته دغه ټول مسلمان اولاد هماغسې نه نوځي چې د آدم علیه السلام صورت به هم هغه ته ورته او قامت و قد هم هغه ته ورته. د دې روایت معنا هم کاملا واضح ده، هغه دا چې الله تعالی آدم علیه السلام داسې پیدا کړی و چې صورت یې همدا د ده د زامنو صورت و، خو لوړوالی 80 ګزه و. دا لوړوالی ورو ورو کم شوی او اوسنی حالت یې غوره کړی. د قیامت پر ورځ به بېرته هماغه د آدم علیه السلام په اصلي صورت کې دوی جنت ته ننوځي. یوازې هغه څوک به له دې روایت بل تعبیر وړاندې کوي چې د کلام تحریفولو ته یې ملا تړلې او په دې کې ډېر زیات جسور ده، د دې پروا نه کوي چې خبره تحریف کوي او کوږ لوري ته بیایي. دغه ډله د خپلې غلطې ادعا د اثبات لپاره دا دلیل وړاندې کوي چې وایي دا دی په قرآن کې الله تعالی ته سترګې، لاسونه، مخ او ساق مرسوب شوی. نو ځکه موږ وایو چې الله تعالی همداسې صورت لري لکه انسان. دوی ته وایو تاسو یقینا غلط شوي یاست چې وایي په قرآن کې الله تعالی ته ساق یعنی پونډۍ منسوب شوي. د قرآن په کوم آیت کې چې د ساق یادونه شوې هغه د کافرانو ساق دی، او چې د ویرې له کبله به د قیامت د ورځې د هیبت له کبله به داسې وارخطایي چې څوک چې وارخطا شو دا پیسې را بروي او منډې وي همداسې به. دلته د کافرانو ساق مراد دی، نه د الله تعالی. بحث اصلا د الله تعالی د ذات په ارتباط نه دی، بعض دی د کافرانو په ارتباط، مشرکینو په ارتباط. قیامت کې د وی حالت ترسیم کوي، انځوروي او وایي چې هلته به داسې هیبت اخیستي چې بس په تېښته به او پیسې به را بروالي، منډې به وي. خوف او ویرې حالت تمثیلوي. زه تعجب کوم چې یو څوک له دغسې سریع او څرګند آیت هغسې تعبیر کوي. اصلا د دې لپاره هیڅ مجال نشته په دې آیت کې. تاسو چې لاړ شئ د سورې مربوط هغه آیتونه چې له تر دې نه وړاندې او وروسته د یو په دقت سره وګوري کاملا واضح دي چې د قیامت په ورځ د مشرکینو کافرانو حالت بیانوي. خوف به ورباندې تاری، ویرې به اخیستې، د تېښتې په لټه کې به مفر به لټوي. او لکه چې مفر لپاره مخصوصا د عرب چې منډې وایي نو بیا هغوی دا لباس یې داسې چې ډېر ستونزمن دی، راپورته کول یې ډېر ګران دی، مجبور ده تر زنګنو پورې ورباندې اغوست لوسي یا د کمیس لمنه په خوله کې ونیسي ډېر لوسې شي. نو د هغوی هغه د هیبتناک حالت تمثیلوي، ویرې اخیستې دي، مفر په لټه کې، پیسې را بروالي، تښتي. له دې نه دا راایستل چې خدای ساق په بربند شي عجیبه ده. یوم یکشف عن ساق، الفاظ قرآن هم دا دی، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. هغه ورځ چې ساق پر بربند کړی شي او د سجدې لوري ته به بلل کېږي خو نه به شي توانېدلی. نو دا کشف د ساق چاته مربوط ده؟ همدغه چې ویرې به اخیستې او منډې به وهي، سجدې ته به بلل کېږي، سجده به نه شي کولی. هیبت به داسې ورباندې مسلط وي چې سجده یې مخکې نه ده تمرین کړې، مشق کړې نه ده، نن به هم نه شي توانېدلی سجده وکړي، تښتې به د دې په ځای. د دې آیت په ارتباط تفسیرونه ډېر دي، خو دوه د اعتنا وړ تفسیرونه مو چې سړی کولی شي هغه ته اعتنا وکړي، نورې ټول داسې دي چې اصلا د اعتنا وړ نه دي. اول دا چې هغه ورځ چې د هیبتناک حالت له ویرې به د ډېرو پیسې
پیسې پورته او پونډۍ لوڅ شي او د مفر په لټه کې به تښتي، سجدې ته به رابلل کېږي، خو د سخت هیبت او ویرې له کبله به د سجدې توان ترې سلب شوی وي. حواس به یې داسې پریشانه وي چې نه به د چا خبره اورېدی شي او نه به په دې پوهېږي چې څه وکړي. دوهم هغه ورځ چې حقایق بربند شي. له ساق نه مراد د حقایقو بنسټ او اساس دی. هغه ورځ چې قیامت راشي او د ټولو د هر څه حقایق به بربند شي، څرګند شي. حجابونه او پردې به پورته شي. د ټولو حقایقو بنیاد او بنسټ به ښکاره شي. هر څه به دوی سجدې ته رابلي، هر څه لاره خوانه به هغوی ته رابلي چې سجده وکړي. دا وخت ده دنیا کې دې ونه کړ، اوس سر ټیټ کړه، د الله تعالی په وړاندې سجدې وخت ته اوس هغه څه چې په دنیا کې دي د هغه نه ډډه کوله، اوس یې وخت ده، باید اوس د خدای په وړاندې سجده وکړي. خو دوی به له سجدې عاجز وي. دا ځکه چې یا ویره اخیستې یا دا ځکه چې په دنیا کې سجده نه وه تجربه کړې، نو نن بیا هم نشي کولی. که دنیا کې هغه سجده تمرین کړی وای، د خدای په وړاندې سجده کړی وای، مطیع او منقاد او تسلیم وای، نو نن به هم هغه توانېدو چې د الله تعالی په وړاندې سجده وکړي. دا مجال باندې نشي ترلاسه کولی. د لومړي تعبیر له مخې ساق په خپل اصلي معنا راغله. پونډۍ معنا یې پونډۍ ده، او په دوهم تعبیر کې د اصل او بنسټ په معنا نیول شوی. لومړی توجیه هم دقیقه ده او هم د سورې له مجموعي فضا سره ژور مناسبت لري. یکشف عن ساق د ویرې نښه ده چې ورپسې آیات مزید وضاحت کوي او وایي سترګې به یې ویرجنې وي. دا ویر او خوف به یې په سترګو کې څرګند وي او ذلت به سوری پرې غوړولی. نو خود به سجده نشي کولی. هغه وخت چې روغ رمټ ول له سجدې ډډه کوله. متاسفانه په ځینو تفسیرونو کې په دې اړه داسې تعبیرونه هم مومو چې نه یوازې د قرآن له اساساتو سره سخت ټکر او تصادم کوي، بلکې هر مسلمان په حیرت کې غورځوي چې څنګه یو مفسر د داسې خبرې کولو جرأت کوي او څنګه یې مني، بل یې څنګه له هغه نه مني. د الله تعالی د ذات د څرنګوالي په اړه څه ویل او هغه ته غړي او جوارې ثابتول لوی جسارت دی. دلته یکشف عن ساق ویل شوی، یکشف، بل دغه ساق ور بربند کړي، دغه ساق بربند کړی شي. مګر کولی شو د خدای په ارتباط داسې تصور وکړو چې یو بل څوک به راځي دغه ساق ور بربندوي. یکشف ویل شوی، داسې نه ویل چې الله تعالی به خپل ساق بربند کړي، بلکې بل به یې ساق ور بربند کړي. مګر کیدای شي یو عاقل هوښیار انسان داسې غلطه خبره وکړي چې بل داسې څوک به وي چې د الله تعالی پیسې ور پورته کړي او ساق ور بربند کړي. څنګه جسارت کوي داسې خبرې؟ دا الفاظ کاملا د او په ارتباط راغلي، دا ټول مطالب د او په ارتباط راغلي دي چې د قیامت په ورځ به ځکه سجده نشي کولی چې په دنیا کې د خدای په وړاندې سجده نه وکړي، دا یې نه و تمرین کړی. نن به دا توان نه لري، ویرې به اخیستې، د مفر په لټه کې به اصلا تصور فکر به هم نشي کولی چې څنګه سجده وکړي. دا کاملا د هغوی په ارتباط راغلی. باید دې ته مو پام وي چې موږ د الله تعالی د ذات په اړه له فکر کولو هم منع شوي. دا خو پرېږده چې هغه ته د غړو ثابتولو جسارت وکړه او دا مو د بحث موضوع شي. ورباندې خبرې کول، بحث کول خو لرې پرېږده، حتی په فکر کې مو باید دا خطر ونه کړي. ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو داسې قوم او ټولي تېرېدو چې د الله تعالی د ذات په اړه په تفکر لګیا و. خپلو منځونو کې بحث کوو، په دې به ارتباط فکر کوو. نو هغه ورته وفرمایل
د مخلوقاتو په اړه فکر وکړئ، ما د خالق په اړه. یوازې په دې هغه باندې تاسو دې توان لرئ چې فکر وکړئ. مخلوق هغه څه چې تاسو یې ګورئ، هغه څه چې تاسو باندې علم درلودای شي، یوازې په دې باندې فکر وکړئ، نه د الله تعالی او خالق په ارتباط. دا ځکه چې تاسو په دې نه توانیږئ چې سمه اندازه یې ولګوئ او په عظمت یې پوه شئ. د هغه په عظمت پوهېدا درته ممکن نه دی. د هغه په ارتباط سمه اندازه نشئ لګولی. تاسو دومره هغه نه لرئ، پوهه او علم، فراست، د توان او ظرفیت نه لري چې د الله تعالی د ذات په ارتباط په څه پوه شئ. په دې باندې فکر مه کوئ، له فکر کولو منع شئ. اما نن متاسفانه د دې ټولګي لوی مشغولیت همدا ده، لوی مشغولتیا ده، لانجې په همدې ارتباط چې د الله تعالی د ذات په ارتباط بحث او لانجې راولاړ. الله تعالی له دې منزه دی چې غړي ولري، پونډۍ ولري، پونډۍ په جامو پټې وي او د قیامت په ورځ به د پونډۍ بل ور بربنډوي. له دې نه ډېر ډېر لوړ دی. جامه د انسان یو ضرورت دی، د اړتیا نشه ده، خدای محتاج نه دی. موږ دا جامه ولې اغوندو؟ ضرورت له اساس، که نه بربنډ وي. یخني کې هم د مجبوریت له کبله ګرمې جامې اغوندو او ګرمي کې هم دغسې. صحیح دی چې څوک خدای ته هم د جامو نسبت وکړي. متاسفانه دا خلک د دې جسارت هم کوي چې وایي خدای صادر لري، خدای لونګ لري. او دا هم په داسې ځای کې چې الله تعالی فرمایلی دي، پیغمبر اسلام فرمایي چې کبر مه کوئ. کبر یوازې له الله تعالی سره شایي. الله تعالی وایي چې کبر زما رضا ده، یعنی یوازې له ما سره شایي. دوی له دې نه راایستلی دي چې بس خدای صادر لري. دا ځکه چې په دې روایت کې راغلی. همداسې الله تعالی یو څه ځان ته منسوب کړي دي، خو نه په دې معنا چې هغه حقیقي معنا باندې، بلکې په مجازي معنا ده. یو استعاره ده، د مفهوم د شی افاده کولو لپاره ده. دا کبر یوازې له الله تعالی سره شایي. دا جامه ستا د قد لپاره نه ده جوړه شوې. کبر دا د کبر جامه ستا د قد سره نه ده جوړه شوې. دا یوازې له الله تعالی سره شایي. څوک هم چې له الله تعالی سره په دې کې نزاع وکړي، خدای ذلیل کوي. مراد دا ده، مراد دا نه ده چې الله تعالی جامه لري او هغه محتاج د زما په څېر یو محتاج مخلوق په څېر هغه هم دې ته اړ ده چې باید جامه ولري. جامه درلودل د احتیاج نښه ده، د ضعف نښه ده، او الله تعالی له دې نه ډېر ډېر لوړ ده. دا خدای ته منسوبول ډېر لوی جسارت، یقینا لوی جسارت. په قرآن کې الله تعالی ته نه خوله منسوب شوی، نه پښې، نه سر، نه ویښتان، نه سینه، نه غوږونه، نه پزه او نه نور غړي. اصلا هیڅ غړی هم الله تعالی ته نه دی منسوب شوی. که له سترګو او لاسونو مراد غړي نه سي، نو بیا خو دا هم وایي چې همدغو اهل ظاهر ته وایي. دا ځواب مشترکه چې الله تعالی یو لاس لري، که دوه او که ډېر لاسونه. یو، دوه، ډېر. په قرآن کې دا درې سره الفاظ راغلي. بیده الملک، د الله په لاس کې ملک ده. هم جمع راغلی، هم تثنیه راغلی، هم مفرد. چې د قرآن په آیت باندې استناد سره ادعا کوي چې الله تعالی لاس لري، نو ما ته دا ځواب ووایي چې یو لاس ده، که دوه لاس دي، که درې لاس، که ډېر. ولې دوه لاسه؟ خو یو تکلف ده، دا یو مغالطه ده. ته غواړې خپله دا غلطه نظریه ورباندې ثابته کړې. په قرآن کې خو یوازې دوه لاسونه نه دي راغلي. دا دوه ولې ترې راباسي؟ دا دوه یوازې دا یو ولې ترې انتخابوي؟ د سترګو په ارتباط باندې ترتیب راغلی. یو هم راغلی، دوه هم راغلی، ډېر هم راغلی.
د دې درو نه ته دا یو ولې انتخابوي؟ د دې لپاره چې غواړې خدای له انسان سره تشبیه کړي. مقصد همدا ده، په زور او تکلف سره دا راواسي. او په هیڅ ځای کې همدا صفات چې یاد شوي دي د دې لپاره نه دی چې هلته موضوع د بحث د خدای ذات ده. قطعا داسې نه ده. چېرته چې په دې باندې بحث ده چې خدای مالک ده، اختیارات د هغه په واک کې دي، هلته ویلي بیده الملک. موضوع د بحث ملک ده، د خدای سلطه ده، سیطره ده، د چې خدای د ټول عالم مالک دی. دلته دغه حکم نافذ دی، دلته هر څه دغه په اراده کېږي. په دغه ځای کې راغلی چې بیده الملک. ملک خو داسې یو شی نه ده لکه توپ چې د سړي په لاس ایجابوي، مګر ملک یو توپ ده چې یو لاس ایجابوي په یو لاس کې ونیسي. دا خو یو استعاره ده د انسانانو کې معمول، او د الله تعالی زموږ په ژبه قرآن را لېږلی ده او یادونې هم د همدې لپاره. په کومو ځایونو کې چې د دغو غړو یادونه شوې هلته مراد دا نه دی چې الله تعالی د ذات څرنګوالی معرفي کوي، غواړي خپل ذات خلکو ته وښیي معرفي کوي، بلکې د الله تعالی یو صفت ته اشاره کوي. د مثال په توګه بیده الملک، د دې مراد دا نه دی چې الله تعالی یو لاس لري او پاچاهي د کوم توپ په څیر ده، داسې کوم شی هم ایجابوي چې الله تعالی یې په خپل لاس کې ونیسي، بلکې مراد یې دا دی چې الله تعالی مالک الملک دی، واکمني د ده په واک کې ده. دا زموږ الفاظ دي چې ملک لپاره همدا کارو، د پاچاهي په لاس کې ده، اقتدار د ده په لاس کې ده، حکومت د ده په لاس کې ده. مګر حکومت یو شی دی چې چا په لاس کې موږ همدا اصطلاح استعمالوو. الله تعالی هم زموږ په ژبه قرآن نازل کړی دی، همدا زموږ الفاظ یې کارولي دي چې موږ ته یو مفهوم افاده شي، قابل د فهم شي، درک یې کړی شي. همداراز الله تعالی بصیر لیدونکی دی، خو الله تعالی د لیدو په صفت کې هیڅ مخلوق ته ورته نه دی. په مخلوقاتو کې ځینې یوه سترګه لري، ځینې دوه، ځینې په سلګونو سترګې، او ځینې داسې دي چې په خپل ټول بدن سره لیدل کوي. قرآن موږ ته وایي چې الله تعالی په دې صفت کې هم هیڅ یوه ته ورته نه دی. په مخلوقاتو کې ځینې په دوو پښو تګ کوي، ځینې په څلورو، ځینې په سینه باندې درومي، ځینې په وزرونو باندې. د برق او نور تګ له دې ټولو توپیر لري. په نغلو کې د سویچ له وهلو سره سم ګوري چې د کابل په ټولو هغو کې ګروپونه روښان شي، یو ثانیه کې راورسېږي. دا هم تګ دی، دا هم د یو مخلوق تګ دی. دا ټول سره بل نه توپیر لري. له لمر نه موږ ته دا زرګونو میلو فاصله کې په څو دقیقو او ثانیو کې تر موږ رارسېږي. د نور بیا بیل سرعت ده، د برق بیل سرعت ده، همداسې د مخلوقاتو بیل هغه دي. خو الله تعالی په دې صفت کې هیڅ یوه ته ورته نه دی. په مجیء کې، په اتیان کې، راتلو کې، همداسې په ټولو نورو صفاتو کې. دا ډله دې ته هم پام نه کوي چې د قرآن ځینې آیاتونه متشابه دي، په هغو کې غیر مرئي شیان له مرئي شیانو سره تشبیه شوي. قرآن وایي چې د انسان د ادراک له مخې د مخلوقات په دوو برخو ویشل شوي: مشهود، ملموس، چې انسان یې په خپلو سترګو ګوري او په خپلو حواسو یې درک کولی شي، او غیر مشهود، غایب شیان چې انسان یې درک کولی نه شي په خپلو حواسو سره. دا ټول عالم په دې دوو برخو ویشل شوی دی. او د دې دواړو برخو د معرفي لپاره الله تعالی دوه لارې غوره کړې دي. مشهود شان هغه چې انسان په خپلو سترګو ګوري او په خپل قاموس کې هم دغه لپاره نومونه او الفاظ لري. د انسان ټول د ژبې قاموس مشتمل دی په هغو نومونو باندې چې انسان وضع کړي دي. د څه لپاره دي؟ همدې مشهود شان لپاره. موږ دې ته د میز نوم ورکړی دی،
دې ته د ماوس نوم ورکړی، دې ته د کمپیوټر نوم ورکړی، دې ته د کتاب نوم ورکړی ده، هغه پورته چې رڼا راکوي هغه ته د لمر نوم ورکړی ده، دا ورباندې ګرځي چې دې ته د ځمکې نوم ورکړی ده، په سیند کې څه بهیږي هغه ته د اوبو نوم ورکړی ده. څه شو؟ زموږ ټول فرهنګ، ژبه، قاموس شامل دی په هغو نومونو چې انسان په خپله د مشهود شیانو لپاره وضع کړی. نو کله چې قرآن او د الله تعالی کتاب د مشهود شیانو په ارتباط بحث کوي، په همغو الفاظو ورباندې بحث کوي چې انسان خپل ورته وضع کړی. عربو لمر ته شمس ویل، قرآن هغه ته د شمس په نامه یاد کړی. سپوږمۍ ته قمر ویل، قرآن کې د قمر یادونه شوې. د قرآن له نزونه مخکې دا نومونه وو. د ځمکې ته د ارض نوم ورکړی، الله تعالی په همدې نامه ځمکه یاده کړې، او هغوی الله تعالی هم په مختلفو نومونو یاد کړی ده، هماغه نومونه په قرآن کې هم راغلي. اما د غیبي شیانو لپاره انسان په خپل قاموس کې نومونه نه لري. دا به څنګه معرفي کېږي؟ له کومو الفاظو کلماتو په استفادې سره به موږ هغه غیبي شیان معرفي کوو چې انسان په خپل قاموس کې د هغه لپاره الفاظ نه لري، نومونه نه لري. یوازې یوه طریقه ده، هغه دا چې موږ غایب شیان له دې ملموس او مشهود شیانو سره تشبیه کړو. د تشبیه له فن په استفادې سره موږ غیبي شیان انسان ته قابل د فهم کړو. لاره فقط هم ده. د همدې لپاره قرآن فرمایي چې ځینې آیاتونه د قرآن محکم دي او ځینې یې متشابه. محکم هغه دي چې د الفاظ چې په هغې کې کارول شوي دي، همغه الفاظ چې انسان ته قابل د فهم دي، انسان په خپله وضع کړي دي، په معنا یې پوهېږي. اما متشابه آیاتونه هغه دي چې غائب شیان له د ملموسو مشهود شیانو سره تشبیه شوي دي، تر څو د انسان ذهن ته قابل د فهم شي، د انسان ذهن ته رانږدې شي. له دې نه پرته بله چاره نشته. نو متشابه آیاتونه هغه دي چې په هغه کې د تشبیه له فن نه کار اخیستل شوی ده. غائب شیان انسان ته په هغو الفاظو معرفي شوي دي چې انسان د مشهود او ملموس شیانو په ارتباط وضع کړي. او په دغه مواردو کې چې کوم الفاظ کارول شوي دي، دا قطعا د غایبو شیانو په ارتباط په همغه معنا نشو اخیستلی چې په همغه متبادر معنا چې معمول ده او انسان د مشهود شیانو لپاره وضع کوي. یعنی کرسي موږ دې ته وایو، او تعبیر واضح ده، 4 پښې لري. میز دې ته وایو. اما کله چې دا الفاظ د الله تعالی په ارتباط یادېږي، بیا هغه کرسي داسې کرسي نه ده لکه دا موږ سره باندې شي، په دې معنا یې نشو اخیستلی. عرش عرب دی او تخت لپاره کاروي. اما کله چې دا لفظ د الله تعالی په ارتباط راځي، نو قطعا په هغه معنا نشو اخیستلی چې موږ د متبادرو مشهود او ملموس شیانو لپاره وضع کړو. یعنی د الله تعالی عرش داسې نه ده لکه د ځمکې یو تخت، 4 پښې به لري او په ځمکه باندې به کښېني ودرېږي. یا به کرسي همدغسې لکه د انسان کرسي، د الله تعالی استوا به په کرسیو په عرش باندې داسې لکه د انسان استوا او برابرېدل او کښېناستل په کرسیو په تخت باندې. د دې خلکو مشکل دلته ده چې متاسفانه هماغه الفاظ چې د تشبیه له فن په استفادې سره غیبي شیان الله تعالی موږ ته معرفي کوي چې قابل د فهم شي، زموږ فهم ته رانږدې کړی شي، هغوی په اصلي او متبادر معنا باندې همدلته هغوی د غلطي مرتکب کېږي. او الله تعالی تشبیه کوي له مخلوق سره. په خپلو غوږونو مې اورېدلي دي له ډېرو نه چې د کرسۍ څه ته وایي همدا، او کېناستل څه ته وایي همدا چې زه ورباندې کښېنم. بس د الله تعالی کرسۍ هم همدغسې ده ځکه په قرآن کې راغلی. او د الله تعالی په کرسۍ باندې استوا هم همداسې ده لکه انسان چې په کرسۍ باندې شي. مشکل همدا ده متاسفانه هغوی دې هغه ته متوجه نه دي چې دلته ځینې الفاظ د قرآن مجازي راغلي، استعاره ده، په اصلي معنا یې نشو اخیستلی. په متبادر معروف معنا چې واخلي مرتکب د تمثیل کېږي، مرتکب د تشبیه کېږي، خدای له مخلوق سره تشبیه کوي.
څوک هم چې دا غلطي وکړي هغه خدای له مخلوق سره تشبیه کړي په داسې حال کې چې الله تعالی نه په خپل ذات کې له مخلوق سره ورته دی او نه په خپلو صفاتو کې د دې تشبیه به ډډه کوو او هغه څوک چې د دې مرتکب کیږي اشتباه کوي او د لوی ګناه مرتکب کیږي خدای له مخلوق سره تشبیه کوي په همدې به اکتفا وکړو